سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو وروڼو ته. افغانانو پښتنو وروڼو تاسو ته به معلومات دي چې پنجابي ریاست د کشمیر په باره کې کوم چې پاکستان طرف ته کشمیر و په هغې باندې نقشه کې راوستو. نو موږ ویل چې دا په حساب باندې ډېر ښه کار وکړي. اول تاسې باندې د پښتونستان یو دغه اورمه چې ملګري راډیو شي بیا تاسو سره خبرې کوم. ویډیو شیر کې افغانانو د لر او بر افغانان ټول ته ویډیو شیر کې نن درته وایم او انشاءالله موږ به خپل ښکته مقبوضه افغانستان نقشې جوړو او انشاءالله موږ به د خپل ویډیو شیر کې افغانانو پاکستان په کشمیر کم د پاکستان طرف د کشمیر چې هغه په نقشه کې راوستې. موږ او تاسې به انشاءالله مقبوضه افغانستان تر ټکه پورې امو تر اباسینه د دې نقشې به جوړو ځکه دا زموږ خاوره ده. دا ډېر ښه کار پاکستان وکړو، موږ ته خوشحاله یو ځکه موږ ته یې لاره اسانه کړه. نو انشاءالله په دې باندې به زما لایف وي. ویډیو شیر کړئ چې د خیره ټول افغانانو سره اول دا د پښتونستان سندره واورئ د لر او بر افغان دپاره. اواز خو درځي که نه؟ زنده باد لر او بر افغان، زنده باد امو تر اباسینه، یو خاوره یو اختیار، لر او بر یو افغان. زنده باد باچا خان بابا، خدای دغه دنیا ښایسته کا. ویډیو شیر کې دوستانو په لر او بر یو افغان، یو اختیار، یو خاوره، دا به انشاءالله جوړیږي. امو تر اباسینه اټک او دا ټول به انشاءالله یو خاوره نقشې جوړې کوي. د خوشحالۍ وخت دی، ډېر ښه کار وکړو پنجابي ریاست چې کشمیري نقشه کې راوستو. موږ به اوس انشاءالله دا ټکه پورې په نقشه کې راولو. یوه ژبه، یو اختیار، یو تاریخ، د 22 کالو تاریخ ډسمس ختم. دا د دروغو 22 کالو تاریخ قائد اعظم یې راته راوستی او دا ختم ډسمس. د یو شیطان خبره نه منو. خبرې به کوم، دا سندرې ختمه شي خبرې به کوم. ویډیو شیر کړئ. نن زه په ژوند کې په اول ځل خوشحاله یم چې انشاءالله لر او بر به یو کېږي د خیره. بخښنه غواړم زه ورور لږ شي خورم تاسې سره یم. ډېره ښه بختیار خټکه زنده باد. اصلي د خوشحال خان بابا وصیت دی چې داسې سندره دې ویلې ده چې پښتانه افغانانو پښتنو ورونو تاسې ته معلومات دی چې پنجابي ریاست په نقشه کې دې طرف د کوم کشمیر چې و هغه یې راوستی. نو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو ځکه زه خپل شخصي په دې ځکه خوشحاله یم کېدای شي نور ملګرو بل دغه زه وایم چې اوس موږ او تاسې خپل
خاوره ترلاسه کو. امو تر اباسینه دا زمونږ خاوره ده. په دې وانې وروره بل علاج موږ سره نشته، بل دغه نشته چې تر څو پورې موږ یو شوي نه یو دا لر او بر افغان سره بې یو پیاوند شوی نه دا هېڅکله زموږ ستاسې امن زموږ ستاسې په وطن کې نه راځي. انشاءالله اوس افغانانو په دې وانې به خپل پوسټونه هم کوو، په دې وانې به انشاءالله موږ ستاسې خپله مبارزه کوو. یو خبره چې موږ دا ویو چې موږ جنګ نه غواړو، موږ د سولې خلک یو، د امن خلک یو، موږ د جنګ خلاف یو، موږ وروره ستړي شوي یو د جنګ نه، خو دومره هم ستړي نه یو چې د خپل ناموس د خپلې خاورې دفاع ونه کړو. د اټکه پورې امو تر اباسینه دا ټوله خاوره د افغان خاوره ده. په دې وانې وروره که په رضا ونه شو بیا به خپل کار ورسره کوو. کم کار چې زموږ احمدشاه ابدالي کړی، کم کار چې زموږ مشرانو کړی، هغه کار ته به اخره موږ او تاسې مجبورېږو. نو موږ او تاسې به انشاءالله دغه کرغېړنه کرښه، دغه بدرنګه کرښه بالکل د نه منلو ده او نه یې منو. خو موږ په حکومت غږ کوو چې دا د حکومت کار دی چې حکومت د افغانستان حکومت په نقشه کې دغه مقبوضه افغانستان راولي. تر اټکه پورې دا مقبوضه افغانستان ټول په نقشه کې راولي، څنګه چې پنجابي ریاست پرون کشمیر راوستو. موږ وروره په پښتونخوا باندې بل هېڅ شی نه پیژنو. دا لر او بر یو افغان مقبوضه افغانستان دا موږ په دغه پیژنو. خو موږ یو دا خبره کوو چې خلک کیدای شي چې رقم نظرونه ولري. زه یو خبره کوم، که طالبانو سره ستاسې هر څومره اختلاف یا هغه دار سړي حق دی چې اختلاف دغه وکړي. ګوره طالبان هغه خلکو چې ملا عمر صاحب دغه نصر الله بابر دی ټول پې دغه وکړه چېرې د ډورن لاین کرښه امضا کا، مګر هغه ګوره میلمه پښتون سړی د دسترخوان نه سړی نه پاسئ. هغه ورته ویل چې پاسېږه د ډوډۍ نه مې پاسېږه، د دې خبره به نه کوي. نو دا تاسې واورئ، د دې بعدې ګلخانانو ته ویم چې په دې غلط فهمۍ کې تاسې مه راځئ چې طالبانو ته تاسې خوشحاله سئ چکچک یې وښئ چې د ډورن لاین معامله به ختمه شي. انشاءالله دا طالب به داسې مخ اړی، داسې اوس کابل طرف ته مخ دی، داسې به مخ اړی انشاءالله اټک طرف ته. موږ ټول به یو ځای کېږو، لر او بر افغانان ټول به یو ځای کېږو. که په رضا ونه شوه بیا به انشاءالله په زور باندې دا کار کېږي. او دا شی زموږ سر ته را روان دی، تاسې ټولې واورئ، ټول غوږونه خلاص کړئ. دا شی زموږ سر ته را روان دی. انشاءالله چې زموږ خپله خاوره کم ځای چې دی دا ترلاسه کړو. او بل دا خو زموږ مور ده، د دې نه تېرېدل چې دی دا خو د هر یو افغان، د هر یو پښتون د پاره یو د بې غیرتۍ خبره ده. او د دې چې هر څوک مخالفت کوي ورور هغه به لګیا به خرڅ شوی، مګر موږ خرڅ شوي خلک نه یو. موږ په حکومت هم به دغه کوو، د حکومت نه جدي غوښتنه کوو د اشرف غني صاحب نه چې څنګه دې نقشه جوړه کړه کشمیر راوستو. په نقشه کې همدغه شان دا د ښکته تر اټکه پورې همداسې مقبوضه افغانستان ټول په نقشه کې راوله. او دا به کېږي، د دې نه بل علاج نشته. موږ دا د 22 کالو دا دروغجن تاریخ نه منو، دا یلته دوکه شوې ده. دا موږ درته وایو چې دا د پښتون په زړه کې کرښه دغه شوې ده، دا دلته یو پراټ شوی دی. دا وروره زه تاسو یو خبره کوم، موږ دا نه وایو چې د پاکستان خلک مسلمانان نشته. مسلمانان الحمدلله ډېر مسلمانان پکې اوسېږي، کرسچن هم پکې اوسېږي. خو د پاکستان مسلماني چې ده، د پاکستان د حکومت د دې پوجیان د شرابو بوتل دی، د شرابو بوتل پیژني چې د شرابو بوتل یو بال دی په لیبل دی په لګولی چې دا اوبه دي. دغه دوکه ده وروره. دغه وانې موږ نور نه غلطېږو. 22 کاله زموږ په خاوره وانې وروره دلته دا وروره په زبردستۍ نیول شوې ده، په زور نیول شوې دی. د دې د ازادۍ دپاره به موږ انشاءالله خپلې هلې ځلې همداسې جاري ساتو، همداسې بیا جاري ساتو. ټولو افغانانو وانې دا فرض و آینده چې د دې ښکته خاورې پوښتنه وکړي. او ګوره ما مخکې هم دا په لایفونو کې ویلي چې دا وروره د کنځلو یا د بد ورځې خبرې نه دي. دا وروره اوس انډیا راپاسې دا ډېر په اسانۍ باندې خپل کشمیر واغستو، هېڅ هم ونه کړه. پاکستان دا 22 کاله پښتون په دې وغولو چې وروره کشمیر بنېږه پاکستان او جهاد دی کلي جاو او دا وکړو. پښتانه پسې مهربانه شهیدان کړه، اخره کې توفه ورته ورکړه انډیا ته. اوس دا بله لوبه شروع کړې، بله لوبه. نو دا لوبې ته موږ ډېر خوشحاله یو، ځکه دا لوبه د پښتنو په دغه وانې ده، په پیدا وانې ده. انشاءالله دغه مقبوضه افغانستان به د افغانستان حصه جوړېږي. زه یو دوه خبرې کلیر زه خپل نظر خپل دغه کومه، که لوی افغانستان جوړېږي هم بسم الله الله اکبر، او که ځان ته پښتونستان جوړېږي هم الله اکبر. خو په خدای کې نو که چې په دې دواړو کې هر یو جوړ شو، پښتون به د جنګ نه خلاصي، پښتون به د ترقۍ طرف ته ځي، پښتون به د آبادۍ طرف ته ځي، پښتون به د پرمختګ طرف ته ځي، پښتون به د دنیا سیال جوړېږي. دا اوس بیا مهربانه دلته په موږ باندې دې قبضه کړې ده. زه تاسو ته یو خبره کوم افغانانو، دا زما لایف نن تاسې یاد وساتئ.
ما چې شپږ کاله مخکې کومې خبرې کړې الحمدلله هغه ټولې اوس رښتیا کېږي. دا سیمې خاردار چې دی دغه کړی دی دا ګوره د دوه پښتنو یا د دوه ورونو په منځ کې یو دیوال دی. داسې وخت به راشي چې د پنجابي که موږ له دې مخه ونه نیول او دا خاوره محصل نه کړه دلته به درته وروره قانونیانې جوړوي. پنجابی به راځي دلته به وروره اوسېږي، دلته به وروره د سوات کې به وروره پلاټونه جوړ کېږي، د پنجاب نه به خلک راځي سه مهربانه دلته به فامیلونه اوسېږي. دا به رو داسې ورکوي، رو به د خپل خاوره ورکوي، ځکه چې دې ته قدرتي الله تعالی یو ښکلا ورکړې ده د لر و بر د افغان خاوره چې ده. نو دا د پنجابي او منصوبه ده چې دې ته به موږ سه مهربانه راځو او دې کې به وروره کورونه اچو، دې کې به وروره فامیلانې زموږ په دې کې به ژوند زندګي دا یو غټه منصوبه ده. په دې باندې موږ او تاسې باید سوچ وکړو. ګوره تاسې دا وګورئ، تاسې دې ظلم ته وګورئ چې کمې په مقبوضه افغانستان کې کمې کارخانې وي ټولې لاړې پنجاب ته وړي. ولې وړي؟ تا غواړي چې همیشه ته محتاج یې. بلکې دا نه وړی دی وروره په 2 روپۍ یا په 1 روپۍ باندې یونټ تا نه حسابوي، هغې طرف ته تا باندې په 10 دی که په 10 روپۍ باندې تا باندې خرڅوي. نو دا ټول ګیس سته، برق سته، اوبه سته، د دې څه شی دی؟ جنګ سته، د جنګ ته ته ساتلې وروره پښتون یو د قربانۍ ګډوره جوړ کړی. اوس به موږ او تاسې خپل دماغ استعمالو. موږ اول هم دا ویل چې موږ د جنګ خلک نه یو، موږ جنګ نه خوښوو. خو دا دي واوري که طالب دی که ملي اردو والا دی که لر او بر افغانان دي، دا به انشاءالله په یو پیج ودرېږي. دا به انشاءالله د دې خاورې نه دغه کوي. دا اوس چې تاسې د طالبانو دا دي مشکلات دی یا مشکلاتو ته پېښ که په 2001 کې چې ته په دغه حکومت کې د افغانستان په دې حکومت کې دې خاینینو دا طالبان ځان ته راجوخ کړی وي او زیاتې ورسره نه وی کړی، ناروا یې ورسره نه وی کړی او پاکستان ته مجبور کړی نه وي، نو نن به موږ انشاءالله ډورنلین حاصل کړی وي. ځکه چې هغې وخت کې دې خلکو سره زیاتې وشو، دا خلک په زوره باندې مجبور کړو چې ته مهربانه لاړ شي یو خوا بل خوا. نو اوس انشاءالله دا وخت را روان دی. دغه زما خبرې به یاد ساتئ چې موږ به خپل مقبوضه افغانستان ښکته دغه چې دا به انشاءالله ټول یو ځای کېږو. څنګه چې انډیا خپل کشمیر واغستو، څنګه چې پاکستان کشمیر واغستو، داسې به موږ انشاءالله مقبوضه افغانستان اخلو. د دې باندې چا سره دویمه خبره نشته. خو دا د حکومت کار دی چې حکومتي سرکاري موږ او تاسې پوسټونه یم پرون نه الحمدلله زمونږ ځوانان زمونږ مبارزین ډیر تیز دي، ټولو نقشې جوړې کړي دي د ښکته مقبوضه افغانستان او وروره افغانستان کې راوستې دغه خو حکومتي سطح باندې موږ غږ کوو چې حکومتي سطح باندې دا شی جوړ شي. ځکه د زمونږ او تاسې هغه اساسي دغه چې هغه د حکومت د خوا نه دی او دا دې څوک نه وي د ډورنلین سودا د چا پلار هم نشي کولی. دا نه د اشرف غني صاحب واک دی، نه دا وروره د بل چا، دا د ولس خبره ده، دا د لر او بر افغان خاوره ده. په دې باندې به انشاءالله موږ او تاسې دغه کوو. نو افغانان ورونو زه نن ډېر خوشحاله یم. انشاءالله زه به خپل هم نقشه جوړوم، په هغې کې به انشاءالله د مقبوضه افغانستان ټول ذکر وي. تاسې به په هغې کې موږ سره وروره ایسالئ راغونډېږئ به. زه به تاسې باندې انشاءالله چې بیا یو د پښتونستان سندره واورم. نن زما ډېرې خبرې نه دي، بس همدغومره خبرې وي تاسې سره. هر وخت مې وژني، هر وخت مې مړ کوي، نو د هغې نه دا ښه ده چې یو طرف ته شي معامله. دا څوک چې غلط کمنټونه کوي وروسته هم ټول لکه د اوګرې مچ چې په تنګړې وي دغه شان ټول دغه نه وکومه پیج نه غم مه کوه، زړه ښه تش کا. په اخره کې به انشاءالله تګمه زما لاس کې ده، ټول به ډیلیټ کړو، ټول به بلاک کومه د پیج نه. هر څومره غلط کمنټ وکړي، هر څومره دغه وکړي، ختم. څومره چې پوسټونه کولی شي ویې کوي، څومره پوسټونه چې کولی شي ویې کوي، لر او بر به یو کېږي. د چا زړه که خوشحاله که خفه هر څنګه چې وي، د دې نه بله لار موږ سره نشته. موږ تاسې بس دغه فیصله ده چې لر او بر یو افغان، بله خبره په دې کې نشته. که غواړو چې د دې جنګ نه خلاص شو، ای پاکستانه دا خو د 48 ملکونه راوسته په 2002 کې که نه، چې دا 200 هم راولي که نه، هم والله کې د ډورنلین موږ نه هېر کړي، والله کې موږ نه ښکته خاوره یې راکړي. 48 ملکونه هم دا تا راوسته پاکستان په ما باندې، والله چې دا 200 سره پاسه 200 چې دا ټول هم راولي چې یو افغان ژوندی قسم دی که زموږ د خپلې خاورې نه تېر شي.
په هغې وانې دې ویم تون نالت وي چې کوم افغان د خپلې خاورې نه تېرېږي د هغې په مور او پلار دې تون نالت وي چې هغه د خپلې خاورې نه منکر وي لر او بر یو افغان خپله خاوره خپل اختیار زما پنجاب بوټي مانه بدل دي دا ټک نه واوړه خو بوټي هم بدرنګ دي خوشحالۍ نه ناست یم تاسو سره ډېره مننه ستاسو سلامونو ته وعلیکم سلام خراته داسې وګورئ ښه دشمنانو انشاءالله لوی افغانستان به جوړېږي یا به ځان ته پښتونستان جوړېږي بله لار نشته زما ښکته پښتانه ټیلنټ د دې بهادري ما لیدلې په ټوله دنیا به باچهي کوي انشاءالله دومره الله تعالی دې د قابلیت ورکړی د دې وانې سرچ شوی دی په 2005 کې چې زما ښکته مقبوضه افغانستان کې چې پښتانه دي دا د دنیا قابل ترین خلک دي په تعلیم کې په شعور کې په بهادرۍ کې په هر شي کې په هر شي کې دا مخکې دي زنده باد ښکته پښتانه افغانان زنده باد زنده باد ښکته پښتانه افغانان زنده باد او دا ګلخانان نه دي انشاءالله زه ورته اوس هم بدرد نه ویم دې کنځلې بدرد وایي خو دې به انشاءالله دې به موږ ته ګورو موږ به دې ته ګورو دی به وایي چې یاره ما غلطي کوله چې تا ته مې کنځلې کولې او د پورته والا به ورته وایي چې ما غلطي کوله چې تا ته مې کنځلې کولې ما او تا خو یو یو ما او تا خو یو دفتر کې ناست یو پوه شوې انشاءالله جوړېږي به بالکل خاوره د سرو ده او زما پښتنې دوبۍ ته مجبور کړې مزدورۍ ته زما پښتنې سعودي عرب ته مزدورۍ ته مجبور کړې زما پښتنې تور پنجاب ته مزدورۍ ته مجبور کړې زما پښتنې سه مهربانه د کراچۍ ګرمۍ ته دغه کړې سه مهربانه دا ته څه دا چې د کېدی شي زما خاوره زما د سرو زرو په خاوره زما په دې دنیا جنت سوات زما په دې دنیا جنت سوات هغې خلک صاحب سپین خلک دي صاحب مهربانه ښایسته هغې راته وروره په سعودي او دې ځایونو مسافرۍ وخواړه په دې باندې موږ پوهېږو دا د دوو ګلخانانو خبرې نه دي دا د لر او بر افغان پښتنو خبرې دي زه در باندې نن دغه وړم د باجوړ یو سندره در باندې وړم خپلې سندرې خپل زاړه فلمونه د عجب خان بابا د خوشحال خان بابا د میرویس خان بابا د احمد شاه ابدالي د باچا خان د خان شهید خان د میرزلي خان د دې تاریخ به انشاءالله را ژوندی کوو نن خوشحاله یم ځکه چې هغه کشمیر واغستو پاکستان موږ به انشاءالله خپل خاوره په نقشه کې راولو او دغه بعضې خلکو ته ویم چې تاسې په دا فیسبوک کې غټ پیجونه دي د ښکته پښتنو تاسې ولې په اردو باندې لیکل کوئ ولې د خپلو پښتنو ته په پښتو لیکل نه کوئ دا غټ پیجونو والا ضرورت نشته چې نومونه یې ته والم خو یو راته معلومه شته چې دا 10 لکه 11 لکه دغه لري فرینډ لري ولې خپل افغانیت ورته نه ښیوئ ولې د احمدشاه ابدالي تاریخ ورته نه ښیوئ ولې د باچا خان بابا تاریخ ورته نه ښیوئ ولې په دې فیسبوک کې تاسې پښتو لیکل نه کوئ تاسې ته شرم پکار دی تاسې دا لیکل د خپلو پښتنو دپاره کوئ که ښکارو د لنګمارانو دپاره کوئ شرم ته پکار دی په پښتو باندې لیکل وکئ که خپله میرزنۍ د بل ملګري نه یې دغه کوئ ناست یم در سره یو ساعت در سره ناست یم د باجوړ نه مې قربان کړي د سواد نه مې قربان کړي والله کې دا ټک نه خو یو شی مو منم
یو شی دا ټک نه خوا نه منم، نه یې وروره پکې هیرو شته، نه پکې د تاریخ سړی شته. یو قاضي اعظم یې راته راورسېد مهربانه، نه یې وروره سر معلوم او نه یې خپې معلومې. په دې باندې موږ غولولي دا 2 اویا کاله. خپل هیروګانې رانه هېر کړي، خپل پښتو یې رانه هېره کړې ده. ته ورشه زما پښتاني په پښتو سمه نه شي ویلی. 1 2 3 او 4 5 1 2 2 او 2 2 4 خپل تاریخ خپل دغه پکار دی. هغه قومونه به مخکې دي چې د خپلې ژبې دفاع وکړي، په خپله ژبه باندې دغه وکړي، د په پردي دغه د مخکې نه شم تللی. ته ورشه چین کله ازاد شوی، موږ پورته هم وال کېږو ښکته هم وال کېږو. پورته هم خلک نه پرېږدي صاحب مهربانه چې خپله ژبې ته خدمت وکړو، خپل لیکل وکړو. ښکته هم خلک نه پرېږدي. دا به یو کېږو او دې ژبې ته او دې افغانانو ته به خدمت کوو. ما ټول ځایونه لیدلي، ما ټول ځایونه لیدلي ښکته او پورته. په دې دنیا جنت دی افغانانو پښتنو لرو برو تاسو ته ویم. ما یورپ لیدلی، ما عربي ملکونه لیدلي، زه د استرالیا پورې تللی یم. خدای جنت را کړی، په موږ باندې دوزخ کړی. جنګ یې زموږ سر ته راوړی، ډالر زموږ په سر علي او دنیا ته هم دهشتګر معرفي کوي او د ډالر پنجاب ته روان دي. دا شی نور نه چلیږي. او زما په ایمان کې به فرق وي چې د لر او بر د افغان په یخته عمره فرق وکړم. د یخته عمره خراب ناولي خیرن به وي، ښکته هم شته او پورته هم شته، خو ما ته لر او بر د یخته عمره فرق یې نشته. د یخته عمره او والله چې د قیامته پورې به وي چې زما ذوالقدن وي، ذوالقدن د کلمې نه بعد دا غږ به مې چې لر او بر یو افغان. بل علاج نشته چې لر او بر یو نشي. زمونږ د بچو سوال دی، زمونږ د آینده د تاریخ سوال دی، زمونږ د آینده د نسل سوال دی. دغه کرغېړنه کرښه به لرې کوو انشاءالله. دا به په داسې کباړ باندې خرڅوو چې تاسې به بیا وګورئ. د خیره په سیمانو ویمانو موږ نه بیلېږو. که په سیمانو په سیمټو بیلېدی جرمنیان به بیل شوی وي. په منځ کې د سیمټو دیوالو چې خلک راوچه شو په سر ټوکی ورته والوځو. دا خو هېڅ شی هم نه دی چې ورته دغه ونیوله په یو ورځ کې د هغې سر نه دې سره پورته مکمل یې د لخوا ګزارو. او وخت به راشي انشاءالله، یو ځل به انشاءالله لر او بر غږ کوي چې اول دغه وګزار کوي. انشاءالله اول به دغه ګزارو. دې دې پې خواري وکړي، ډالر دې پې ولګوي. نه یې منو او نه یې ورته تیار یو. نو افغانانو زما غم دومره لایف و، په الله سپارم او انشاءالله ستاسې خپله مبارزه د 2 ورځې ما وکته، ستاسې پوسټونه ما وکاته چې د ښکته افغانستان ټول تاسې نقشې جوړې کړي. تاسې دغه په دې باندې انشاءالله خپل دوامدار وکړي، په حکومت غږ وکړئ چې موږ وروره بالکل وخت دی چې موږ دغه وروره دغه سیمې خاردار کټ کړو، ختم کړو او موږ ټول یو شو. بیماري هم ختمه شي. دا یو کینسر بیماري ده، دا به په دې باندې وژني. او ما مخکې یو څو لایفونو کې ما تاسو ته ویلي وو چې تاسې نه کردان جوړئ. کردان په 4 ملکونو کې اوسېږي. کردان هم زموږ وطن کې جذباتي خلک دي. ایران، عراق او ترکیه او سوریه کې اوسېږي. خپل ملک نه لري. همدغه شان دې ښکار یې ورسره وکړو کردانو سره. نو خیر اوسئ. اوس الحمدلله موږ او تاسې ځوانان یو خیر شوي دي. موږ او تاسې وروره اول موږ ټولو ژبو ته احترام لرو. اول به په خپل ژبه، په خپل لیکلو په دې به دا کوو، په خپل تاریخ په دې به دا کوو. قاضي اعظم پسې مه ځئ. او علامه اقبال چې دی هغه هم ټول شعرونه د خوشحال خان خټک نه پټ کړي دي. دلته په پښتو کې ولته په اردو ترجمه کړي دي. هماغه زما شعرونه وړي دلته وروره په پښتو دغه کړي دي، په اردو باندې ترجمه کړي. یعنې په شعرونو کې هم دې موږ نغلا کړې ده. خبره دا ده چې په دې باندې به انشاءالله موږ او تاسې دغه مطالعه پاکستان چې دغه کتاب چې وګورو 200 کاله مخکې وایي سکندر اعظم راغلی په پاکستان حمله کړې وه. 200 کاله مخکې 2 اویا کاله د پاکستان کېږي، په هغې کې لیکلي چې 200 کاله مخکې. یعنې هر شی په دروغو دی. دې دروغو نه تاریخ ته موږ تیارېږو، نه د دروغو پاکستان ته موږ تیارېږو. لر او بر یو افغان
زنده‌باد ټول افغانان پښتانه په الله سبحانه خدای